طالبانو بیا څه پلانونه لري او ولې بلخوا د ولسمشر د مرستیال څنګه ځان وشرموو او څه یې ویلي دي او څه یې کړي دي. سلامونه لیدونکو، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. وسلوال طالبان هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ترڅنګ په لویو ښارونو بریدونه وکړي او تر ولکې لاندې یې راولي. د یاد اژانس په وروستي راپور کې چې د خپلو سرچینو په حواله یې خپور کړی ویلي دي چې د طالبانو د دې کار یوه بیلګه پر کندوز ښار برید و چې د دوحې د مذاکراتو په لومړۍ ورځ ترسره شو. رویټرز وایي طالبان هڅه کوي چې د سولې له خبرو سره هممهاله په افغانستان کې پر لویو یا کلیدي ښارونو بریدونه وکړي، فشار جاري وساتي او ځان فعاله وښيي. د شنبې په ورځ ځینو امنیتي سرچینو صهیون ته وویل چې د مذاکراتو په لومړۍ ورځ طالبانو ټول هیواد کې یو سل اووه بریدونه ترسره کړي وو. بلخوا بیا ملي دفاع وزارت بیا خبرداری ورکړی دی چې په هر ځای کې به د طالبانو بریدونه په وتنبوي. او بلخوا بیا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې افغانستان کې شته قومي، ژبني، مذهبي او جنسي تعصب هیواد کې د ملي یووالي د جوړښت پر وړاندې خنډ جوړ شوی دی. نوموړي نیوکه کړې چې د حکومت په یو شمېر ادارو کې وړتیا او استعداد په پام کې نه نیول کیږي او د قومي، ژبني او مذهبي تعصب پر وړاندې ټاکنې ترسره کیږي. نوموړي دا ادعا هم کړې ده چې ټولنیز عدالت او قانون تر پښو لاندې کیږي او حق د حق ورته نه رسیږي. د ولسمشر دویم مرستیال په داسې وخت کې دا نیوکې او څرګندونې کوي چې د نوموړي د دفتر په اړه ویل کیږي چې د هزارهګانو پرته بل کوم کس پکې په دنده نه دی ګمارل شوی او همداسې ټول د دایکندي خلک پکې ګمارل شوي دي. بلخوا د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر د هزارهګانو اکثریت ځای دی چې دولتي دندې پکې خپلې کړي دي. دانش د دې خبرو په کولو سره ځان ته د خلکو پام وراړولی او خلکو یو ځل بیا په هغه باندې نیوکې وکړي چې دفتر کې ټول د هزاره قوم خلک مقرر کړي دي او همداسې خلک وایي چې دانش قانون پوه هم دی، خو د دې هر څه سره یې علیپور له زندان آزاد کړ چې یو غیر قانوني کار و. اوس علیپور له مخکې هم زیات خطرناک شوی دی. ان خلک یې په پولیسو بریدونه وکړل، د هغوی پوستې یې وسوځولې، هغوی ته یې مرګ ژوبله واړوله، خو هیچ چا یې پوښتنه ونه کړه. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که د سرور دانش په اړه کوم نظر لرئ او یا هم د طالبانو د بریدونو په اړه زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل ما هم سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان، الله مو مل شه.